باندې د عذاب راوستو څوک نن د هغې مقابلې ته بلکل تیار نه دی او کولی هم نشي نن الله خپل قوت ښکاره کړه خلکو ته لیکن د شام د هغه ماشومې خبرې ما ته یاد دي چې کوم ماشومې چې د هغې په خوا کې نور واړه واړه ماشومان دا تقریبا د 9 سال یا د 10 سال ماشومه ده بمباري شوې د کفارو ظلم کړی دی او دغه ماشومه د یې په خوا کې واړه واړه ماشومان یا ماشومانې هغه څه زخمیان دي او څه مړه پراته دي د دې م خوله د اینو نه ډکه ده د یې په مخ باندې اینې را روانې دي او د هغې نه میډیا والا انټرویو اخلي او د هغې په خوله باندې دا الفاظ دي چې ډېر دردونکي الفاظ وو په هغه الفاظو کې دا ویلي و هغې چې زه به خپل الله ته د دې خلکو په خلاف کې شکایت پیش کوم چې دوی څومره ظلم زموږ سره کړی دی دغه چغې کیدی شي الله رب العالمین هغه قبول کړي او دغه شکایت یې قبول کړی زما وروڼو په هغې باندې چا غوږ نه ګراوه ټولو کفارو هغه ظلم کاوه د افغانستان په ځمکه باندې داسې کم کوز کور به تاسو ته میلاویږي چې په هغه کور کې کونډ او یتیم نه وي کشمیر کې داسې کم کوز کور به تاسو ته میلاویږي چې په هغې کې کونډ او یتیم نه وي په فلسطین کې هم دغه شانته واله سومالیا کې هم دغه شانته واله هغه ظلمونه کېدل په مسلمانانو باندې په چاینا کې چې کم بدترین ظلم شوی دی دغه ظلم تاریخ کې چېرته نه دی شوی دغه چغې الله اورېدلي دي او چا پې غوږ هم نه ګراوه اسلامي مملکتونو هم ځان نه انګاره کړی و د دې په نتیجه کې کیدی شي الله رب العالمین په دې ټولو خلکو باندې داسې عذاب راوستو څوک نن د هغې مقابلې ته بلکل تیار نه دی او کولی هم نشي نن الله خپل قوت ښکاره کړه خلکو ته دا نمونه هم راته وښودله چې په قیامت کې کوم اواز کیدلی شي لمن الملک اليوم نن به د چا دپاره بادشاهي او دغه اواز به کې لله الواحد القهار چې دا بادشاهي نن صرف د الله رب العالمین دپاره ده چې د قهر خاوند دی الله خپل زور وښود دی کفارو ته هم مسلمانانو ته هم وښودو او دا یې وښودله خلکو ته چې تاسو خو ما به راته ویل دغه زنانو ته الله رب العالمین ویلي و چې خپل پردې کوئ خپل ځان باندې څادرونه راواړتوئ یدین علیهن من جلابیبهن ځان باندې څادرونه راواړتوئ لیکن آواز د زنانو سو میرے جسم میرے مرضی لیکن الله داسې عذاب نازل کړه چې د سړو مخونه یې پټ کړه د ښځو مخونه یې پټ کړه الله خپل قوت وښوده تاسو ته